شهزاده خرم هغه کامیابي حاصله کړه چې د هغې خوب مغولو د کلونو کلونو څخه لیده. د دې کامیابۍ لپاره خرم ستره قرباني ورکړې وه. د هغه ماشوم زوی د پیدایښت نه بس د دې فاني دنیا څخه رخصت شوی و او د ارجمند بانو ژوند په مشکل سره بچ شوی و. د سفر تکلیفونه او ناسازه آب و هوا دا هر څه ورته وښودل. په مهواړ کې د څو میاشتو ایسارېدو نه وروسته شهزاده خرم بیرته اکړې ته راستون شو. د بادشاه لخوا ټولو امیرانو ته امر شوی و چې د اجمیر په مقام د شهزاده توت هرکلی وکړي او نذرانې دې وویشل شي او د یو لښکر په صورت کې دې اکړې ته راوستل شي. د شهزاده خرم فیل او د ارجمند بانو بګۍ د ټولو مخکې کلا ته را داخلې شوې. په کلا کې موجود ټول خلک د دې جوړې هرکلي ته ولاړ ول. له ارجمند سره د فخر او احساس نه هسک و. نن د هغې د محبوب په منصب کې نوره هم اضافه شوې وه. شهزاده خرم خپل ځان یو عظیم سرلښکر او د جهانګیر ځایناستی ثابت کړی و. د ټولو نه غټه لاسته راوړنه یې دا وه چې په دربار کې د خپلو پلویانو او وفادارانو اضافه کړې وه. په شاهي نړۍ کې خلک د هغه چا ترڅنګ ودرېږي چې څوک فاتح وي. شهزاده چې په محل کې د خپل پلار پښو ته د ټیټېدو لپاره راتلو، ښځې چې ولیدو نو له هیبته په یو بل وغورځېدې. په هغوی کې نورجهان هم وه چې په مخ یې د خفګان او اذیت نښې له ورایه معلومېدې، خو هڅه یې کوله چې ځان خوشحاله وښایي. دې وخت کې د بادشاه د راتلو اعلان وشو. ټول خلک په ادب ودرېدل او خاموشي خپره شوه. بادشاه د تخت پر ځای سیده شهزاده خرم ته رانږدې شو او په شاهانه جذباتو سره د شهزاده مخ مچې کړه. ویې ویل زه د سلطنت په لوی عهد فخر کوم. د خپل ځان یو ستر لښکر ثابت کړ. زه په خپل دې زوی باندې ویاړم. نن د شهزاده په مرتبه کې د 10,000 پیاده او 15,000 سپیرو اضافه کوم. د نن نه زه دته د سلطنت ولیعهد انصور نشان د لګولو اجازت ورکوم. ما ته معلومه وه چې شهزاده به کامیابه راځي او دا یو عظیم شهزاده په توګه څرګند شو. نورجهان هم د بادشاه د خوشحالولو لپاره د خپلې رایې د ښکاره کولو اظهار وکړو. جهانګیر وویل دا هر څه د نورجهان د ښه مشورې په زړه پورې نتیجه وه. خو نورجهان د شهزاده خرم بریالیتوب او ستاینې ته د شک او حسد له نظره کتل. هغې په ډېرې چالاکۍ سره خپل جذبات پټول او د سازشونو دام یې برابر غوړولی و. نورجهان د موقع په انتظار کې وه او د دې سازشونو دا نتیجه شوه. هغه ډله چې تر اوسه د شهزاده خرم ملګرتیا کوله د هغه خلاف شول او په لږه موده کې د بادشاه رویه هم مخ پر سړېدو شوه. د نورجهان پام هم د شهزاده خسرو په لور اوړېدلی و. هغه په سترګو ړوند و خو د بادشاه د مشر زوی په حیث ولیعهد هغه و او که اکړې ته د اکړې امیرانو ورسره ملګرتیا کړې وای نو د بادشاه کېدونه هیچا هم نشو منع کولی. د دې ټولو حالاتو سره سره د کان سیاسي وضع هم ګډوډه شوې وه. د برهان پوره خزانه کمزورې شوې وه. د بادشاه نه یې بار بار د مرستې غوښتنه کوله. که د اکړې نه ورته کومک ونه رسېږي نو د دکن فوځونو ته به په جنګ کې مشکل شي. اخري خط خو یې دومره دردونکی و چې جهانګیر یې وځورولو. هغه کومک لیږلو ته تیار و خو پوښتنه دا وه چې د دې مرکې مشري به څوک کوي. یو ځل بیا نورجهان هغه ته مشوره ورکړه او نظر یې بیا د شهزاده خرم و. هغه بیا په یوه پراخه خطرناکه مهم روانېدو خو حالات د مخکې نه مختلف و. هغه د بادشاه غوښتنه وکړه چې بندي خسرو هم له ځان سره د وړلو خواهش لري. اصل خبره دا وه چې هغه خسرو د ځان سره ساتلو او د ځای ناستې جګړه یې ختموله. بادشاه غوښتنه ومنله. ارجمند بیا په لاره کې دیوال شوه. د ځل شهزاده خرم خپله هم نه غوښتل چې د هغې نه لرې اوسي. اتفاقا دا ځل یې هم په خېټه ماشوم و. لنډه دا چې د ولیعهد شهزاده خرم قافله د سلطنت جنوبي برخې ته رسېدلې وه چې د ارجمند یو ماشوم پیدا شو او په هغې د شجاع نوم کېښوده. چې کله برهان پورته داخل شو کوم محل چې ته یې تمځای ټاکلی و د پخو خښتو نه جوړ شوی و. یو کوچنۍ ودانۍ وه. د تاپتي سیند د اوبو څپې به د محل د دیوالونو سره د غړي وهلې او بهېدلو. ارجمند بانو د اکړې کلا یادېدله چې د هغې لاندې به د جمنا د سیند اوبه تېرېدلې. خو شهزاده برهان پوره د جنگ میدان غوره کړی و او بې شماره پوځیان یې راغونډ کړي و او د جنگ آغاز شوی و. هغه د 14مې سپوږمۍ شپه شهزاده د ټولې ورځ جنگ نه ستړي ستومانه راغلی و او د محل په پاس چت کې ناست و. ارجمند بانو د هغه په غېږ کې سر ایښی و. شهزاده د جنگ حالات بیانول.
او ارجمند به یې د سلامتۍ دعاګانې کولې. ناڅاپه په لاندې منزل کې د شور غږونه پورته شول. ارجمند ټکان وخوړ. پوښتنه یې وکړه دا شور د څه شي دی؟ شهزاده وویل هیڅ هم نشته، ته په آرام دلته کښېنه زه یې ګورم. او په تیزۍ سره په زینې لاندې کوز شو. ارجمند څه شېبه د هغه د بیرته راتلو انتظار وکړ او بیا په څه وهم کې ګیره شوه او د شهزاده پسې لاندې کېوتله. هلته یو عجیب منظر د هغې مخې ته و. د شهزاده خسرو مرۍ پرې کړی شوې وه او په وینو کې سور پروت و. شهزاده خرم ته خپلو وفادارو ملګرو اطمینان ورکولو چې خسرو ساه ورکړې او د ژوند کیسه یې تمامه ده. ارجمند بانو یوه چیغه وکړه. ویې ویل صاحب علم دا تا څه وکړل؟ شهزاده په غوسې سره وویل ستا دلته څه کار؟ لاړ شه د دې ځایه. خو ارجمند سلګۍ وهلې. ویې ویل دا تا څه وکړل؟ شهزاده وویل همدا د ټولو سازشونو جړ و او ما د خپلې مخې لرې کړو. ارجمند وویل ته به د دې د کفن په بدل کې تخت حاصلوي. شهزاده وویل هو په هر قیمت باندې بیایي. ارجمند له دې ځایه بل لور ته یوړه. ورته یې وویل د اقتدار په ایوانونو کې دا هر څه کیږي، راځه پاس خیږو. د زړګونو پیښو په څېر دا پیښه هم د جنګونو په ګردونو کې ورکه شوه. د کنې بلواګرو ماتې وخوړه. د شهزاده خرم د بخت ستوري ځلېدو. اخر دا چې فتح د هغه په نصیب شوه. د دې فتح باوجود د هغه غیر موجودګۍ نه د فایدې اخیستلو لپاره نورجهان بازي سرچپه کړې وه او د سیاست په میدان کې شهزاده شهریار ځلولو. د شهزاده خرم د هم رقیب شهزاده پرویز و چې په هغې کې هم د بادشاه د عنایت باران ورېده. د شهزاده خرم لپاره د جهانګیر په زړه کې دومره نفرت کرل شوی و چې د دکن د فتح د خبر اورېدو سره هم یې د خوښۍ اظهار ونه کړی شو. شهزاده خرم ته روسه لا په برهان پور کې و چې د جهانګیر بادشاه ځانګړي استازي یې لیدو ته راغلي وه او د بادشاه پیغام یې ورته ورسولو. په پیغام کې لیکل شوي و چې د ایران بادشاه مسلسل د قندهار په لور پرمختګ کوي او زما دا هیله ده چې د خپل ټول قوت سره د هغه مزاحمت وکړه او مخه یې ونیسه او د قندهار د تلو نه مخکې د شهزاده خرم د ټولو پوځیانو سره یو ځل له ما سره وګوري. خپل ټول جنګي وسایل لکه توپونه، اسونه، فیلان او نور ساز و سامان یې د هم له ځان سره اکړې ته راوړی وي. شهزاده خرم د کندهار ټک د څه وخت لپاره ځنډولو، خو د پلار خیال یې وکړو او راغلي استازي ته یې په لیکلي بڼه پیغام او شرطونه وړاندې کړل چې پکې داسې لیکل شوي وه زه د قندهار تلو ته تیار یم، خو په دې شرطونو چې د ملتان، پنجاب او کابل ولایتونه چې د قندهار سره نږدې دي زما په حواله کړی شي او دومره خزانه دې راکول شي چې د ټول پوځ معاشونو ته بسنه وکړي او زما د لاس لاندې منصبدارانو په معاشونو کې د کمی او زیاتي اختیار هم راکولی شي او ورسره د نور جهان او خپل ورونو نه د سر او مال د حفاظت ضمانت هم. بادشاه ته چې دا خبره ورسېدله نو نور جهان ته موقع په لاس راغله. هغې د جهانګیر په زړه کې دا خبره کېنوله چې شهزاده خرم بغاوت ته تیار شوی دی، باید سر ترې قلم شي. څپرکی دغه شان د قندهار مهم شهزاده شهریار ته په دې مخه وسپارل شو چې بادشاه د ناروغۍ په بستر پروت و. شهزاده خرم دا خبره له پام غورځولې وه چې اوس د سلطنت ټولې چارې د نورجهان په امر چلیږي او شهزاده شهریار د نورجهان زوم و. څو ورځې پس شهزاده خرم ته دا پیغام هم ورسېدو چې بادشاه ټول جاګیرونه هم د شهریار په نام اړولي چې پکې حسن فیروز شانداره جاګیر هم شامل و. دغسې یو څو ورځې پس شهزاده خرم ته یو بل پیغام هم راورسېدو چې ولیعهد شهزاده خرم په همیشه برهان پور کې پاتې کیږي، البته مغول پوځ دې فوراً راولېږي. شهزاده خرم په غوسې سره راپورته شو. ویې ویل دا خو بیا د یوې قیدي ژوند شو چې موږ به یې تېروو. هغه ارجمند ته وویل زه به کله هم پوځ واپس ونه لیږم. ارجمند ورته وویل دا به بغاوت وګڼل شي. شهزاده خرم وویل داسې وګڼه چې ما بغاوت کړی دی، ملکه نورجهان د شهریار لپاره میدان صفا کړی وي، خو زه به هم لاس تر زنې دلته بېغمه کښېنم. ارجمند وویل خو صاحب علم. شهزاده وویل بس ته د سلطنت په چارو نه پوهېږې، زه چې څه کوم ما پرېږده. ارجمند وویل زه خو یې هم واورم چې زما محبوب څه فیصله کړې ده. شهزاده خرم وویل بادشاه سلامت دا وخت په لاهور کې دی او موږ به کړي چې اکړې ته لاړ شو. په شاهي خزانې زموږ هم حق دی. هغه خبرې کولې او ارجمند اورېدلې او په زړه کې یې د خپل محبوب کامیابي او د خپلو بچو د سلامتۍ دعاګانې کولې. پوځیانو ته د شمال په لور د روانېدو امر وشو. ارجمند د شهزاده خرم سره و. پوره د یوه میاشت سفر کولو نه پس اکړې ته نږدې ورسېدل. هغوی لا یو کلي ته رسېدلي و چې مغولو پوځیانو ترې ګیر چاپېره او د یو نه ماتېدونکي دیوال په څېر یې لاره کې
ودرېدل چې مشري یې د شهزاده خرم پخواني استازي محبت خان کوله. شهزاده خرم ارجمند بانو ته وویل دا کلی هیڅکله هم د جنگ میدان ټاکلو لپاره مناسب نه دی، خو محبت خان به د جنگ نه بغیر ما مخکې تلو ته پرېنږدي. ارجمند وویل که ته په حقه یې نو کامیابي به ستا وي. هغوی دواړه د دې اندېښنې د اظهار کولو څخه فارغ نه وه چې یو منصبدار د مغول فوز د سر لښکر محبت خان د راتلو خبر وکړ او لږه شیبه وروسته محبت خان دننه راغی. ویې ویل زه افسوس کوم شهزاده خرم چې ستا په خلاف توره پورته کوم، خو ډېر مجبور کړی شوی یم. که ته وسله غورځوې نو زه ستا د سر او مال د ساتنې یقین درکولی شم. شهزاده خرم وویل زه خپله ساتنه په خپله کولی شم او تا ته خو د تورې چلولو چل ما ښودلی دی. محمد خانه دا مه هېروه چې زما په رګونو کې هم تیموري وینه ده. زه توره نشم غورځولی. سبا سهار به د جنگ آغاز کیږي، ته اوس تلای شي. د سپوږمۍ شپه وه. شهزاده خرم د خیمې نه د هوا خورۍ لپاره بهر راوتلی و او ارجمند بانو ورسره څنګ روانه وه، خو شهزاده خاموشه وه. داسې ښکارېده چې د دواړو په ذهن کې ډېرې پوښتنې راپورته کېدې، خو شهزاده مخکې شو. ویې ویل ارجمند تا ته د محبت خان خبرې څنګه ښکاره شوې؟ ارجمند وویل دا هم ماته د ترور یو چال ښکاري. ستا به صرف ژوند بچي، خو شاهي تخت به د بل چا لاسته ورشي. شهزاده خرم وویل که په دې جنگ کې مو ماتې وخوړه نو څوک به هم فنا را نه کړي. ارجمند وویل ته زما فنا کیې؟ شهزاده وویل ته به زما سره ملګرتیا وکړې؟ ارجمند وویل هو د مرګ تر اخرې سلګۍ پورې. شهزاده وویل ښه نو بیا سبا ما په خندا خوشحالۍ سره د جنگ میدان ته رخصت کړه. ارجمند وویل زه به پخپله له تا سره یم، تا هغه وعده هېره کړه. شهزاده وویل آیا ته به زما ماتې ګورې؟ ارجمند وویل ستا ماتې به هم زما لپاره د فتح ماتې وي. د شهزاده د بخت سوری ګرد نیولی و. د جنگ له آغاز سره سم د ماتې او زوال اثار له ورایه ښکاره کېده او د سپید داغ ښکاره کېدو سره د هغه د ماتې لمر راختونکی و. نو شپه په شپه هغوی د هغه ځای نه ووتل، غوښتل چې مغولو پوځیانو ته ورپسې د عقاب موقع پیدا نه شي او شهزاده د نیولو نه بچ شي. ارجمند وویل خرم موږ به چیرته ځو؟ شهزاده خرم وویل د خرم د زړه سره زموږ د دربدري سفر شروع شو، خو کله اوسه د ماتې خبر چې چرته هم رسیږي نو په موږ به د هغه ځای دروازې بندیږي. ارجمند وویل برهان پور خو ستا خپل دی. شهزاده وویل محبت خان زموږ پسې دی، هغه به هلته هم ضرور ورځي. موږ باید یو بل ځای ته ورشو. ارجمند وویل چیرته؟ شهزاده وویل ریاست محور ته. کرنسنګ زما دوست دی. ارجمند وویل د هغه پلار خو ستا د لاسه ماتې خوړلې وه، که هغه تلتانه د خپل پلار بدل واخلي. شهزاده وویل ګورو به چې هغه د پلار بدل اخلي او که دوستي پالي. د وخت شهزاده خرم سره د تنخوا د ورکولو پیسې هم نه وي، نو هغه فوجیان له ځان سره بیل کړل. صرف 100 کسان ورسره پاتې شول او د ریاست محور په سرحدونو ولاړ وه. کرنسنګ د هغې د هرکلي لپاره ګړندی را روان او دومره عزت او درناوی د ده وکړ لکه څومره چې د یو وفادار دوست شان وي. کرنسنګ ورته وویل چې څه وخت غواړې دلته د میلمه په توګه پاتې کېدی شي. شهزاده وویل تر هغې پورې چې مغول فوجیان ستړي شي او بیرته ستانه شي نو بیا به موږ یوه خوا ته روانېږو. کرنسنګ په یو محل کې ډېر کړل او د شهزاده خرم سره د مستقبل خوبونه او یاد جاسوسانو راپورونه ملګري وه چې محمد خان ورپسې لټون کوي. یو جاسوس دا هم ورته وویل چې محمد خان د اودي پور په لور پرمختګ کوي، په یوه ورځ کې به دلته راورسېږي. په تورې تیاره کې یو ځل بیا شهزاده خرم له نامعلوم مزل په لوري روان شو. اوس یو د دکن ځمکه وه چې هغه ته یې فنا ورکولی شوه. د برسات موسم پیل شوی و. اوس هغه سامان موجود نه و چې په شاهي قافلو کې به ورسره و. د دې باوجود هغوی د برسات موسم په سفر کې تیر کړو. ارجمند بانو سخت ناروغه وه او پاتې کېدل هم د خطرې نه خالي نه وه. یو ځای لږه شیبه تم شول او الله جل جلاله یو بل امانت د ارجمند غېږه کې ورزېږولو. دغه تنکی روح د خپل پلار د بېوسۍ لیدلو ته تیار نه و. ارجمند وویل ما دلته پرېږده او ته مخکې لاړ شه، که قسمت و نو بیا به یو ځای شو. شهزاده خرم وویل که ما داسې کولی نو مخکې به مې کړې وای، داسې بده ورځ به پر موږ نه راتله. ارجمند وویل خو ته ونه نیول شي. شهزاده خرم وویل زه د نیولو نه ویریږم، خو ډارېږم په دې چې له تا نه جدا شم او زما واده په ماته شي. ما وعده کړې وه چې کله به هم تا له ځانه نه جدا کوم. ارجمند وویل بیا خو به تا ته د مقبرې واده هم په یاد وي. شهزاده وویل بالکل ما ته په یاد ده.
د ارجمند د دې خبرې سره سم د خرم سترګې د اوښکو څخه ډکې شوې. ویل یې که ستا نه بغیر ژوندی پاتې شوم ضرور به. شهزاده خرم د خپلو ملګرو سره سلا مشوره کوله. په قافلې کې شامل طبیب ارجمند د سفر کولو نه منع کړې وه. اوس صرف داسې کیدای شول چې چېرته یو پټ غار کې پناه واخلي چې د محبت خان له نظر بچ وي. دا د شهزاده خرم خیال و. 15 ورځې لا تېرې شوې نه وې چې خبر راغی چې محبت خان په مخامخ غرونو کې موجود دی. توپونه او جنگي آسونه ورسره نشته. شهزاده خرم له دې خبرې سره سم ارجمند بانو د ماشومانو سره مخکې ولېږله او خپله به یې د محبت خان د مصروفه ساتلو لپاره چریکي حملې کولې. د شپې په تیاره کې محبت خان ته اندازه نه لګېده چې د شهزاده خرم سره څومره عسکر دي. شهزاده خرم او د هغه وفادار ملګرو شیبه په شیبه د خپلو تورو جوهر ښکاره کولو او بیا په غرونو کې پټېدل. دغه لړۍ 3 ورځې پورې جاري وه. 4مه ورځ محمد خان د شپې په تیاره کې د غار مخې ته تیار سوی ولاړ و چې شهزاده به راوځي او لاس تړلی به یې اکړې ته وړي. خو شهزاده خرم د خپلو کسانو سره د غار بلې غاړې باندې وتلی و او په تیزۍ د ارجمند بانو سره یو ځای شوی و. سفر بیا شروع شو، کله د مغرب کله د مشرق په لور. خو محمد خان هم ورپسې هر ځای لټولو. په ځینو ځایونو کې به یې وړه نښه هم وشوه. په دغسې منډو رامنډو کې 3 ژمي تیر شوي وه. په لاره کې به چې چېرته هم ورته کلا په مخه ورتله د دوی به یې دروازې بندې وي. د شانداره محلونو خاوندان د یوې معمولي سرپناه لپاره ځورېدو. د بنګال ځمکې قبول نه کړو خو هغه ډېر ستړی شوی و. د سجدې په څېر به ځمکه پر مخه پرېوتلو. ویې ویل یا الله ما خو داسې نه غوښتل که بادشاهت زما په مقدر کې نه وي نو زه به خپل ژوند یو ورک مسافر په شان د خپلې محبوبې سره یو ځای تیر کړم. مګر دا هم زما لپاره ناشونې ده. د مغول سلطنت حدود دومره پراخه دي که زه ټول عمر هم منډې ووهم نو بهر ترې وتلی نه شم. مغول عسکر به زما پسې لټون کوي. هغه د سجدې نه سر راپورته کړ او څه لیکلو ته کېناست او په ځمکه یې داسې ولیکل: فاتح علم شهنشاه هندوستان، زه شهزاده شهاب الدین خرم بخښنه غواړم. د دې جملو د لیکلو نه پس په ژړا شو. د هغه غرور په خاورو بدل شوی و. د هغه حریف نورجهان فتح حاصله کړې وه. اوس له ده سره نه لښکر نه دولت. هغه خپل د وس علامه سعدالله خان راوغوښت. پورته لیکل شوي جملې یې ورته ورکړې او د ځواب انتظار یې کولو. خو دا انتظار د میاشتو ورځ وه. بلې پسې تېرېده او بالاخره شاهي فرمان راغی. شهنشاه امر کړی و چې شهزاده خرم دې خپلو ملګرو سره اسیر کړي یا روهتاس ته راشي، د بغاوت نه دې لاس واخلي، خپل 2 بچي دې د ضمانت په توګه د شهنشاه حضور ته راولېږي. محمد خان د هغه 2 کم عمره شهزادګانو د تحفظ لپاره 10,000 سواره روان کړي وه. د دارالشکوه او رنگ زیب خپلې مور تیارول. دواړو شهزادګانو ته دا معلومه نه وه چې چیرته استول کیږي. هغوی په خوښۍ سره روان و. ارجمند د خپل محبوب د بچ کولو لپاره د خپلو بچو بیلتون زغملو په دې هیله او صبر سره چې د خپل بابا محل ته په لومړي ځل ورځي. بغاوتونه ختم شوي وه. شهزاده خرم ته بخښنه شوې وه خو د دې باوجود شاهي سیمو ته له ورتلو نه وېرېدلو. هغه په ناسک نومي ځای کې سکونت اختیار کړی و. د نیک چلند د ضمانت لپاره یې خپل 2 بچي شهنشاه ته لیږلي وو. خو حالاتو په دې قایم پرې نه ښود او د بغاوت انکار وخت بیا تازه شوی و چې شهزاده خرم ته د محمد خان او نورجهان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو علم وشو. بیا خبر راغی چې د هغه ورور شهزاده پرویز مړ شوی او محمد خان باغي د پرتګال په لور تښتېدلی دی. د هغه ځایه به یې د شهزاده خرم په نوم د دوستۍ پیغامونه رالیږل. شهزاده خرم به هم په خوښۍ سره ورته ځوابونه ولېږل. دغې پیغامونو یو ځل بیا د خرم په زړه کې د شهنشاه کېدو هیلې راژوندۍ کړې او د همدې هیلو او ارمانونو په مشکل کې خوشحاله و چې د جهانګیر د مرګ خبر ورته ورسېدو. شهزاده د خپل پلار په مرګ د عام ماتم اعلان وکړ او ورسره یې د خپل بادشاهي اعلان هم وکړ. د نورجهان زوم شهزاده شهریار د لاهور ښار نه لرې هغې فوراً قاصد ورولېږه چې د جنگ لپاره تیاری وکړي. خو اوبه له ورخه تېرې وې. بل پلو ته سردار آصف خان د خپل زوم شهزاده خرم چې اوس شاهجهان و د هغه په حق کې میدان ته راوتلی و. خو مصیبت دا و چې شهزاده خرم شاهجهان له اکړې نه ډېر لرې په دکن کې و او د هغه نه موجودګۍ کې د عوامو حمایت اخیستل هم مشکل و. د دې کشمکش نتیجه دا شوه چې د شهزاده شهریار او آصف خان فوزونه د لاهور نه 3 میله لرې یو بل ته مخامخ شول. د سخت جنگ نه پس شهریار ماتې وخوړه. اوس ژوندی ونیول شو. شهزاده خرم ته اخر رسېدلی و. هغه په لومړی سر کې اکړې ته را روان شو. په لاره کې ورسره محمد خان هم یو ځای شو. اوس د شهزاده خرم کاروان
د فتحې څرګنده نمونه وه او مخ پر وړاندې روان و. داسې ښکارېده چې د هغه د مصیبت شپې ختمې شوې وې او د عظمت سحر یې ځلېدونکی و. په ټولې لارې امیرانو او نوابانو نظرونه ورکول په دې هیله چې هغوی شهزاده خرم د جهانګیر ځای ناستی منلی و.